کرکټ بورډ د ایشیا کپ لوبو لپاره خپله 18 کسیزه لوبډله اعلان کړه. که غواړئ پوه شئ چې په دې 18 کسیزه لوبډله کې کوم لوبغاړي شامل دي نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات د کرکټ یاران یوټیوب چینل ته ډېر ښه راغلاست. که غواړئ د کرکټ تازه او په زړه پورې خبرونو څخه ځانونه خبر کړئ نو د کرکټ یاران یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. افغانستان کرکټ بورډ له ډېر ځنډ څخه وروسته په دې وتوانېد چې د ایشیا کپ لوبو لپاره خپله 18 کسیزه لوبډله نن اعلان کړي چې یو شمېر نوو ځوانانو ته یې پکې ځای ورکړی او یو شمېر تجربه کار لوبغاړي هغوی بیا پکې نه دي اخیستي. یو شمېر داسې لوبغاړي پکې اخیستي چې اصلا هغوی ته په کار نه وه چې ایشیا کپ کې ولوبېږي. د افغانستان لوبډله د ایشیا کپ لوبو لپاره رحمان الله ګربز، حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، عثمان غني، نجیب الله زدران، حشمت الله شاهدی، افسر زازی، محمد نبی ساحل، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، سمیع الله شینواری، راشد خان، فضل حق فاروقي، فرید ملک، نوین الحق، نور احمد او مجیب الرحمن پکې شامل دي. د افغانستان دپاره د افسر زازی او سمیع الله شینواری هیڅ ضرورت نه لیدل کیږي. باید د افسر زازی پر ځای شهزاد محمدي اخیستی وی او سمیع الله شینواری پر ځای ګلبدین نایب وی. په دې سره به د افغان لوبډله یو ډېره قوي لوبډله جوړه شوې وی، خو داسې ونه شو او افغانستان کرکټ بورډ دغه سفارشي لوبغاړي دغه د واسطو والا لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړل. د افغانستان په احتیاطي لوبغاړو کې بیا قیس احمد، شرف الدین اشرف او نجات مسعود شامل دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د بیټینګ په برخه کې په ټاپ ارډر کې ډېر ښه بیټسمینان له ځان سره لري لکه حضرت الله زازی او رحمان الله ګربز چې د اوپننګ لپاره یو ښه جوړه ده، کولی شي د افغانستان لپاره ښې منډې ترسره کړي. دا لوبغاړي د اماراتو پیچونو سره ښه بلد دي او کولی شي ډېر تاثیرګذاره اوسي د افغانستان د بیټینګ په برخه کې. د افغانستان په میډل ارډر کې هم ډېر ښه لوبغاړي شامل دي، خو بدبختانه یو شمېر د واسطو والا لوبغاړي پکې شامل دي چې هغوی به ونشي کولی په ایشیا کپ لوبو کې ښه لوبه ترسره کړي. د افغانستان په میډل ارډر لوبغاړو کې ابراهیم زدران چې ډېره ښه لوبه ترسره کوي، همدارنګه عثمان غني چې هغه هم ښه بیټینګ ترسره کولی شي، نجیب الله زدران چې کولی شي د لوبې په اخري اورونو کې ډېر هیټ ترسره کړي، حشمت الله شاهدي کولی شي په وکټه باندې سټی وکړي او وکټه وساتي، افسر زازی شامل دی، محمد نبی ساحل یو ښه آل راونډر دی، کریم جنت دا هم یو ښه آل راونډر دی، هم فرسټ بالینګ ترسره کولی شي او هم بیټینګ. عظمت الله عمرزی یو ځوان لوبغاړی دی چې هم فرسټ بال ترسره کوي او هم د بیټینګ په برخه کې ډېر تاثیرګذار دی. سمیع الله شینواری چې نشي کولی د افغانستان لپاره صحیح لوبه ترسره کړي، یو زوړ لوبغاړی دی، یو ریټایر لوبغاړی دی، باید د کرکټ څخه نور استعفا ورکړي ځکه نشي کولی د افغانستان لپاره ښه لوبه وکړي. او راشد خان هم کولی شي د میډل ارډر کې د افغانستان لپاره ډېره ښه لوبه ترسره کړي، ډېر هیټ ترسره کړي، کولی شي د افغانستان سره د منډو په جوړولو کې ډېره مرسته وکړي. د افغانستان په لو ارډر کې فضل حق فاروقي، فرید ملک، نوین الحق او نور احمد لکنوال او مجیب الرحمن شامل دي چې دوی نو په حساب بالران دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په دغه سکواډ کې ډېرو الراونډرانو ته ځای ورکړل شوی دی او ډېر د افغانستان بیټینګ برخه به ډېره قوي وي. لکه څنګه چې د افغانستان بالینګ ټولې نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان بالینګ په نړۍ کې یو نوم لري، خو په دې سکواډ کې د افغانستان بیټینګ ته هم ډېره پاملرنه شوې او ډېر قوي شوی دی. ستاسو په نظر څنګه سکواډ د ایشیا کپ لوبو لپاره انتخاب شوی دی؟ خپل نظرونه هم د کمنټ په برخه کې را سره شریک کړئ. هیله د ویډیو لایک او د نورو ملګرو سره شریکه کړئ.